اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن چې زه تاسو ته کومه وظیفه بخیم د هغې به تاسو ته فضایل برکات بیانو. دا د هغه کسانو دپاره دي که څوک چېرته په غټه عهده باندې وو یا په هر سیټ باندې چې خو د خپل سیټ نه معزوله شوی وي ډیسیټ شوی وي او هغوی غواړي چې زما بیرته خپل عهده باندې بحالي مو شي او ترقي مو شي او دغه رنګې که څوک وایي چې په ما باندې د علم او د علومو چې کوم د عرفان او ماته مختلف علوم حاصل شي زما سینه کولو شي د هغوی دپاره که ښځه او خاوند وي او هغوی په خپلو کې اختلاف وي او هغوی په خپله غواړي یا ښځه یا خپل خاوند دواړو کې یا درېمګړی غواړي چې د دوی په منځ کې محبت پیدا شي الفت پیدا شي او د دوی د منځ نه د بې اتفاقي جنګ جګړې دا ختم شي او دغه رنګې که څوک غواړي چې زما د نورو خلکو په منځ کې زه ممتاز شمه زما عزت وي رعب وي دبدبه مې وي او لویه مرتبه مې وي د هغې دپاره دا وظیفه ده. یا څوک غټ افسر دی وزیر دی عهدیدار دی او هغه وایي چې زما به د خپل ماتحتو باندې خپل یو رعب وي او د رعب سره چې کوم ماته چیلنجز دي ماته کوم کارونه دي هغه په ښه طریقې سره سرته ورسومه او دغه رنګې که څوک بیمار وي او دمول پې غواړي نو انشاءالله دا چې کوم وظیفه تاسو ته به اوس ښیمه د ویډیو په آخر کې نو هغه باندې دم کې هغه به انشاءالله الله به صحتمند کړي او که وایي چې څنګه چې مخکې تاسو ته مې عرض وکړو چې زه د خلکو په منځ کې عزیز شمه خلک زما سره مینه وکړي محبت وکړي نو د هغې دپاره چې کوم دی د الله رب العزت اسم مبارک چې کوم دی الکبیرو دا یا کبیرو ویلی شي نو دې لپاره که د عهدې نه څوک معزوله شوی وي هغه به روجې لیکي روجې به نیسي او روزانه به زر پیرې یا کبیرو وایي انشاءالله العزیز یو خو په عهده باندې بحال شي او نوره طریقې به ورته میلاو شي. دغه رنګې د دې ډېر زیات ویلو سره یا کبیرو د زیاتو ویلو سره سړي باندې د علم او معرفت دروازې هم کولاویږي. ښځې او خاوند په منځ کې محبت چې د هغې دپاره که څه د خوراک په څیز باندې یا کبیرو دم کړی شي نو انشاءالله العزیز په منځ کې به محبت پیدا شي. دغه رنګې د دې د ویلو سره یا کبیرو ویلو سره د سړي رعب او دبدبه چې کومه دی دا هم سیوا کېږي د خلکو په منځ کې عزت ورته میلاویږي او څوک بیمار وي دمول غواړي نو یا کبیرو 9 ځل ویلو سره که تاسو دا په هغه بیمار باندې دم کوئ انشاءالله العزیز الله به هغې له شفا ورکړي. د یو بلې ویډیو سره به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. تر هغې پورې اجازت غواړم. د الله په امان.